السلام علیکم او ستړی مشي زه وکیل خان یم او د شپې په کم 12 بجې دي هواګانې دي او په ځمکه پرتې پاڼې او هر څه زه خو دلته راغلی وم یو ملګري سره مې چې کوم دی نو هغه خبره د شپې روټۍ وخوړه او ګپ شپ مې ورسره ولګاو او بس اوس په لاره روان یم کور ته ځم ما چې تاسو ته دروغ یم چې لار څنګه ده او تاسو سره ګپ شپ هم ولګوم ګپ شپ به داسې وي چې ډېر زیاتې هواګانې په لاره تاسو وینئ په لاره ډېرې زیاتې پاڼې را پرېوتې دي او تړم ځان تړم وړه دې مچ لیازان ښه نو بس دا پاڼې الوزي نو ما خو چې وختي زه راتلم نو ماښامي ټایم کې ډېر زیاتې هواګانې وې او ورګه زه را کیمره لږه سمبدي کوکې برابر کړم نو به تاسو ته برابر شي که نه چې لږې نیغه خو کو که نه که څنګه چې تاسو ته هم څه ښکاري اوس هم کږه ده خو زه ځای چې ځو الله دې پکې خیر ور واچي نو بس ځئ تاسو تماشې کوئ او زه به چې کوم دی نو ډرایوینګ کوم تاسو ته خو هر څه ښکاري که نه له خیره سره ای ستاسو د قسمته هواګانې ودرېدې ښه ډېر خوند یې کړو پاڼې به الوتې خو زه اني وې ورګه زه پورې اډرس ورکړم که نه چې زه کور چېرته روان یم ښه ما ته وایي چې دې خوا ته وشه غلط تاوېدم ګوره تماشې کوې که نه مخامخ ګاډی را روان دی ګاډی چې راځي نو زه به دا لایټونه چې کوم دي دا به زه دغه کوم څه ورته فول بیم نه به وباسم که نه چې به فول بیم کوم هلته شاته یو ونه هم وي را پرېوتل هغې سره ډېرو کورونو ته بجلي بنده شوې ده نو په دې اشاره باندې چې کوم دی ښي اړخ ته تو شو او بیا به زه نږدې دوره لرې نه یم زه له خپل کور نه ملګرو خفه کېږې مه او داسې یو 10 میله لار ده داسې به وګورو او ورځو به پولیس مامام هم دنه ونیسي وایي چې مخامخ د کیمره هم لګولې راکړه چې روان ګاډي کې او پاڼو مخې ته ودانګلو کتله خزان دی که نه وي خزانه راشه دی باغ ګلونه ورېجوه شاعره ستا ارمان خو پوره شو خو زمونږ د کلي وطن ښکلا دی ګډه وډه کړه که نه زمونږ د علاقې یادوم کلي وطن زما مقصد دا دی دا وایي چې نیوینګټن فارسټ ایونیو ته به ورته وشي 0.2 مایل کې نو شپه ده تاسو ته خو ما اوس دې وخت کې چې کم دی نو 11 منټه کم د شپې 12 بجې دي ما دا ملګري وي چې کور ته ورسې ما ته ټلیفون وکړه میسج راته وکړه او راته یې ما سره په ټلیفون باندې اوس په ټوله لار را سره خبرې کوه خدای والې ټوله لار باندې خو چې کوم دی چې د ما مور سره خبرې نه دي کړي تا سره به څه وکړم لار دې بیا غلطه کړه وکیل خان ورغی چې واپس راته وشو څه به کې یار راته وشه دلته به یو ټرن واخلو مخامخ ساین وینئ مسجد نور دا جومات دی ښه او پوهک روډ باندې مسجد نور لکه خیال هم دی ورته جومات دی تاسو به هم څه یاد ساتئ دیمو ته د شپې تالا چولي لکه ستاسو په شان دی دی خوا مسجد نور او دې خوا مونږ ورته اورېدو بس خدای پاک تاسو ته د جومات ښودلو غوښتل که دلته راغلی که چې د لمونځ کوئ نو دا علاقه ده دا مسجد نور د سره یاد ساتئ او داسې به ورته وشو نیوینګټن فارسټ ته او ځای چې ځو تماشې کوئ خوند کوي که نه کوي مړه به څه به خوند دي څه به رنګ خو زه انیوې زه راځئ خو تاسو سره به ګپ شپ هم ولګو او دا خبره چې څه به موبایل نه بیا کور نه یې لر کړی نو موبایل رابي او د سټریټ لایټ هم سره چې کم دی نو کیسه ټوله ګډه وډه ده دا د امریکا ورجینیا ریاست دی ورجینیا ریاست کې چې کم دی نو غربي سپرینګ فیلډ دی که نه دلته کې خو بس زمونږ چې کوم هغه پاخه ملګري وو هغوی خو په موږ باندې پړی را اچولی تپوس هم نه کوي عرضي ملګري ځان له جوړ کړي بس دې سره میلاویږو را میلاویږو ونه نه پاڼو ته خیال دی پاڼې را دوړېږي تاسو ته خو نه ښکاري خو خیر ما ته ښکاري که نه ځکه زما خو په هر څه نظر وي که نه وکیل خان یم خوا دې خوا سړی خو نه یم لکه څانګه را پرېنوځي خدای خیر لی ورولې دلته څانګې م را پرېوتې دا دي یا الله دې خیر له ورولې ګاډي ډز کوي وزه چې کله هایوې ته شم نو بیا به تاسو ته اجازت درکړم هایوې ته خیر ته ما نه وباسي په لوکل لاره بوځي یو د کور هم اچولی دی شپه را ګورئ ګاډو ته م خیال دی داسې په کلي علاقه کې چې وني او د هغوی نو خلک چې کوم دی سره ټوپک او تماچې او چې یا خو وځي نه یېرېږي داسې نه چې ګاډی رانه څوک واخلي دې وخت کې زه په لار روان یم یو خو ما سره چې کوم دی د $1,00,000 ګاډی دی نه مې پړه کې یاره شته یو یاره شته چې ونه را باندې را پرېنوځي خو د غلغه دو یاره مې نشته چې خل به را باندې را شي دا خبره او نغدې پیسې هم را سره دې وخت شته پاکستاني را سره تقریبا داسې څومره دي څو پیسې دي دا نو تقریبا د $250 نه څه جوړېږي تاسو راته ووایئ نو څه نه پوهېږم چې پاکستاني څومره پیسې دې جوړېږي خو زه
الله مالک ته فیرپکس پارکوی ته مونږ ور داخلېږو په دې اشاره باندې چې اشاره کراس کو بیا خبرې کوو مخامخ لومبړه دغه دی وینې تاسو ته به اوس وینې سړک کراس کوي وینې دغه پناه کېږي که نه ما ته ښودله هغه راوړې ده وینې دغه لومبړه ده فاکس چې ورته وایي که نه دا ډېره چالاکه وي نو چالاکه به نه خپل ژوند بچ کوي هر هغه مونږ له هم پکار دی پښتنو له هم پکار دی چالاک شي که نه مونږ چې چالاکېږو نه نو خو ځکه خو غرق یو تباه یو که نه نو چالاکېدل خو ډېر ځي لومبړه چالاکه وي لومړی کی چالاکی اورېدلې ده که نه په اردو کې ته وي دا اصل کې بیسیکي دا چا چې مضمون لیکلی په خپله چالاکو خو کیسه تاسو یې پوه نه یې نو وروسته به تاسو ته زه وضاحتونه کوم کمې کمې خبرې به ته کوم خو بس خدای الله عمل شه پښتنو نو خو زه ای نو بس دا ځینې خبرې ترخي که نه چې رښتیا یي نه ترخي او دا ځینې چې کم دی نو دروغ وي خو هغه رښتیا شوي یو خبره چې ته بار کوې که نه بار یې وایي چې یاره وکیل خان چې کم دی نو باتور دی وکیل خان باتور دی وکیل خان په منځ کې باتور نه خو وکیل خان لکه کیمرې تصویر ویسته که نه نو وکیل خان کېدای شي باتور نه خو بس هغه بیا سې په باتور مشهور شي رښتیا شي باتور دی که نه څه یې کړو بیا به خلکو په ځان لري کې ازمرې د بریتونه نیولی وو که نه ازمري راټینګ کړی و یا څه کیسه میسه ورسره روانې مګر د ګاډي والا لار ورکوم د باندې قیامت دی پولیس ما دی که حکومت خو نه دی چې دا ها دا خو زموږ د ملګري کوره کې ده په لاندې راایستو ښه دا په دې بل طرف هم روباسي ما خو دا خیال و چې په دې 95 باندې به مې وباسي خو نه نږدې روباسلي کور ته دا ښه خبره ده یار ډېره ښه خبره بله ډوشتی نه څه پوه شوې تاسو لومړي کې چالاکي ای په ځمکه دې پاڼو ته خیال دی خزان دی که نه وینې الوزي را الوزي ټولې او هواګانو ته وګوره هواګانې دي ما بریاني وخوړه ډېره ترخه بریاني وه که نه او پکې چې کم دی نو څه وه د خدای بني کې مل شه ګډ غوښه یې اچولې وه زموږ یو ملګری دی هغه پخ کړې وه او دا خبره ما ډېره زیاته وخوړه اوس به پسې بار اوبس کړمه الله مې دې مل شي خو بس هسې لوګي مې سینه مې لوګې کوي سینه خو پرېږده نور به څه غال وي خدای دې خیر وکړي خیره دې وي یا دا ګاډي والا چې کوم دی بالکل نه صبرېږي دی ما پسې را روان دی یار دا به داسې کو لایټونه به بیم کو دا سړک هم ډېر زیات مزېدار دی خیال هم دی ورته او نری سړک دی وینې ګیر چاپېره ونې دي خیال دې کړ زموږ کلي کې داسې ونې وې کلي خو نه زموږ په علاقه کې داسې دغه تقریبا نو کلي کې خو اوس ونې نشته له خیره سره ورته خو چې کوم دی تش تورې خاورې الوزي دوړې دي او خاورې دي که نه نو هغه ونو کې به اکثر چې کوم دی نو غله ناستو د شپې به شوکې ته ناستو او یا چې راوږي رالوي شي په خاص کر دا نن سبا خیر منې دی په وطن کې تاسو خیر ټانټې وږي ریبلې مې اوس خو چې کوم دی نو کیسه بدله ده او دا ډېره مالدار علاقه ده کومه مالدار علاقه باندې چې موږ تېروځو دا فیرفیکس سټیشن دی که نه نو ډېره مالدار علاقه ده او سپیډ لیمټ چې کوم دی نو 15 میله د یوې ګنټې په رفتار سره دی او موږ 14 میله د یوې ګنټې په رفتار سره روان یو او شاته راپسې یو ګاډی را روان دی ګاډي والا خدای نیکې ته مخه کړي چې کوم دی نو بالکل یې لایټونه سپېمو ته رانه باسلي دي خو ځه الله دې پکې خیر ور واچي نو څه به کوې ای الله ته خیر وکړي نو بس زه نږدې شیم اوس به دا 123 آکس روډ چې کوم دی ته به ور داخل شم هغه چاته پته یې څوک چې په دې علاقه کې پاتې کېږي لکه دا خو ما تقریبا څه 8 منټه ریکارډینګ وکړه تاسو لپاره تاسو به هم څه یاد ساتئ والله دې ځای کې مې یو ورځ ویډیو جوړه کړې وه نوي کورونه چې جوړېدل نن یو 2-3 کاله روان دی او دا خبره ده چې کورونه جوړېدل اوس خو هغه علاقه آباده شوه ټوله کورونه دي وي کاغذونه زما غوږونه اسماعیل شاهد صاحب وایي که نه وي زما غوږونه کاغذونه پکې انښتې د لاهور پنډۍ درونه لکه ځان ته لکه هوا ولګوم بار خو ډېر تېزه هواګانې ولګېدې شیشه کته کړم تاسو ته به هوا به ته پته ولګي چې شړلارې شروع شي نه پاڼې الوزي رالوزي د شیانې دی شکر دی خدای چې دا څه کم دی نو ګاډی زموږ نه مخکې شو دا ما د بیړه غرقه کړه چالو مې پاڼو ته او مې یا الله خیر شیشه وبره کړو یار او که نه دې پاڼو کې دغه یې هغه څه شی ورته وي روږې غوندې یا د الوزي کور ته ځان سره روږې ونځم د شپې بیا ټوله شپه ځان ګروم
نو بس دا اوس دې هغه روډ ته موږ ورته وشو او دې نه ماته تقریبا 6.2 میله لار ده پورته او هم د دې سره وکیل خان هم تاسو نه اجازه واخلي د الله په